السلام علیکم. د هرپور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مه سئ. د ریاضي مضمون 12 درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ تاسې د رقمي عددونو جمع کول او په جمع کې د صفر ارزښت وپېژندئ. د نن ورځې په درس کې به په افقي او عمودي طریقو د یو رقمي عددونو جمع کول زده کړو. راځئ چې راپیل یې کړو. ګرانو زده کوونکو، د جمع عملیه د اعدادو د لیکلو له مخې په دوو طریقو سرته رسیږي، چې یوې طریقې ته یې عمودي او بلې ته یې افقي طریقه وایي. اول عمودي طریقه زده کوو. په عمودي طریقه کې عددونه د یو ولاړ خط په شکل سر پر سر په منظم ډول تر یو بل لاندې لیکل کیږي او د جمع نښه یا پلس یې د اخري لاندني عدد چپه طرف ته لیکل کیږي، لکه څنګه چې مو د یو رقمي عددونو په جمع کې په تېر درس کې زده کړل. راځئ چې یو څو مثالونه په عمودي طریقه کې حل کړو. لومړی مثال: د اووه او 3 عددونه په عمودي طریقه له یو بل سره جمع کړئ. حل: لومړی عدد چې اووه دی لوړ لیکو. دوهم عدد چې 3 دی تر لومړي عدد لاندې په منظم ډول لیکو او چپه طرف ته د جمع نښه لیکو. په پای کې دواړه عددونه جمع کوو او مجموعه یې تر دوهم عدد لاندې لیکو، چې دا مجموعه د لسو سره مساوي ده. دوهم مثال: د 12 او 15 عددونه سره جمع کړئ. ګرانو زده کوونکو، دلته 12 دوه رقمي عدد او 15 یو رقمي عدد دی. حل: لومړی عدد چې 12 کېږي لوړ لیکو او دوهم عدد چې 15 دی د لومړي عدد تر اول رقم یعنې 2 لاندې لیکو. د جمع نښه پر خپل ځای لیکو. تر دوهم عدد لاندې یوه افقي لیکه کشوو. اوس نو د عددونو مجموعه په لاس راوړو. د 12 عدد لومړی رقم 2 دی. دا 2 د دوهم عدد له لومړي رقم 15 سره جمع کوو، چې 9 ورڅخه جوړیږي، یعنې 15 او 2 له 9 سره مساوي دي. دا 9 تر افقي لیکې لاندې لیکو. اوس نو د لومړي عدد دوهم رقم چې 1 دی په خپله لاندې راکښته کوو، ځکه چې دوهم عدد یوازې یو رقم لري او دوهم رقم خانه یې خالي ده. نو کله چې داسې حالت وجود ولري، موږ تاسې دوهم رقم په خپله په حاصل کې راکښته کوو. نو د دې دوو عددونو حاصل یا مجموعه د 19 عدد سره مساوي ده. راځئ افقي طریقه زده کړو. په دې طریقه کې عددونه د یوې افقي یا پرتې لیکې په شکل څنګ پر څنګ لیکل کیږي او مجموعه یې پیدا کیږي. په مثالونو کې به یې وګورو. د 4 او 6 عددونه په افقي طریقه جمع کړئ. حل: د لیک پر مخ د 4 عدد لیکو، ورپسې د جمع نښه لیکو او بیا دوهم راکړل شوی عدد 6 لیکو. کله چې ما عددونه ولیکل، په پای کې یې د مساوي نښه لیکو. اوس نو دواړه عددونه له یو بل سره جمع کوو، چې حاصل یې له 10 سره مساوي دی. دا 10 تر مساوي نښې وروسته په منظم ډول لیکل کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسې لاندې مثال په خپلو کتابچو کې په دواړو طریقو هم په عمودي او هم په افقي ډول حل کړئ او جواب یې ولیکئ. د 8 او 4 عددونه جمع کړئ. دا و زموږ د نن ورځې 12 درس. په راتلونکي 14 درس کې به د تفریق د عملیې تعریف زده کړو او علامه به یې وپېژنئ. په مخه مو ښه.